ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی وو څوک چې هر شپه سوره واقعه وایي کنه الله تبارک وتعالی به چرته په د باندې غریبي رانولي. الله تبارک وتعالی به چرته سره رانولي غریبي رانولي. زما د لورګانو ستا بیت المال د ضرورت نشته هغې ته ما سوره واقعه ښودلې ده. ما ورته څه ښودلې ده؟ ما ورته سوره واقعه ښودلې ده او دا مې ورته ویلي چې هر شپه سوره واقعه وایې. ما سره د هغې هېڅ فکر نشته دی. الله تبارک وتعالی به د هغې بندوبست کوي چې کله هغوی هره شپه سوره واقعه وایي. نو خلک نن سبا شکایت کوي که نه په ما باندې د مال تنګسیا ده، په ما باندې د مال غریبي ده، څه وس نه لرم، طاقت نه لرم، کار روزګار مې نشته، په کور کې برکت نشته. هلکه ته په کور کې ماستن سوره واقعه وایي؟ نه نه زموږ په کور کې سوره واقعه چا راغستې نه ده چې ووایي. نو چې نه وایي نو د کوم طرفه بیا تاله مال حلال راشي؟ په کور کې دا معمول جوړ کا چې هر ماستن خپلو زنانو ته وایه سوره واقعه خامخا وایه. اخروي ثوابونه دي ځکه په یو حرف باندې څو نیکۍ دي؟ لس نیکۍ دي. دنیوي بدلې هم دي، دنیوي بدلې هم دي. الله تبارک وتعالی به در باندې چرته څه رانولي؟ غریبي رانولي. که نور ورځو کې سوره واقعه نشي ویلی نو د جمعې په شپه باندې سوره واقعه خامخا وایه. په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تمام مشکلات حل کوي او خاص کر دنیوي مشکلات چې کم وي، د مال مشکلات چې کم وي، د جمعې په شپه چې سوره واقعه څوک وایي چېرته به دا مشکل ده. ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی وو څوک چې هر شپه سوره واقعه وایي که نه الله تبارک وتعالی به چېرته په ده باندې غریبي رانولي. الله تبارک وتعالی به چېرته څه رانولي؟ غریبي رانولي. زما د لورګانو ستا بیت المال د ضرورت نشته هغې ته ما سوره واقعه ښودلې ده. ما ورته څه ښودلې ده؟ ما ورته سوره واقعه ښودلې ده او دا مې ورته ویلي چې هر شپه سوره واقعه وایې. ما سره د هغې هېڅ فکر نشته دی. الله تبارک وتعالی به د هغې بندوبست کوي چې کله هغوی هره شپه سوره واقعه وایي. نو خلک نن سبا شکایت کوي که نه په ما باندې د مال تنګسیا ده، په ما باندې د مال غریبي ده، څه وس نه لرم، طاقت نه لرم، کار روزګار مې نشته، په کور کې برکت نشته. هلکه ته په کور کې ماستن سوره واقعه وایي؟ نه نه زموږ په کور کې سوره واقعه چا راغستې نه ده چې ووایي. نو چې نه وایي نو د کوم طرفه بیا تاله مال حلال راشي؟ په کور کې دا معمول جوړ کا چې هر ماستن خپلو زنانو ته وایه سوره واقعه خامخا وایه. اخروي ثوابونه دي ځکه په یو حرف باندې څو نیکۍ دي؟ لس نیکۍ دي. دنیوي بدلې هم دي، دنیوي بدلې هم دي. الله تبارک وتعالی به در باندې چېرته څه رانولي؟ غریبي رانولي. که نور ورځو کې سوره واقعه نشي ویلی نو د جمعې په شپه باندې سوره واقعه خامخا وایه. په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تمام مشکلات حل کوي او خاص کر دنیوي مشکلات چې کم وي، د مال مشکلات چې کم وي، د جمعې په شپه چې سوره واقعه څوک